نو تګلاره به مو دا یې قدرمنو. او بله توصیه دا ده، موږ تاسې په نننۍ دنیا کې چې ژوند لرو، د نننۍ دنیا ژوند داسې دی، د یوه طرف نه خو پرمختګ ډېر دی، دا د رسنیو د نیټ او د دې سلسلو د لارې دا ټوله ممالک داسې ګرځېدلي دي لکه یو کلی، حتی لکه یو کور داسې ګرځېدلي دي. که داسې پېښ شي چې اوس په مشرق کې یو سړی ترشی وکړي، هلته الحمدلله ووایي، په مغرب کې بل کولی شي چې ورته ووایي یرحمک الله. دومره دا خلک سره نږدې شوي دي. نو دا نږدېوالی دا خو به پر یو پرمختګ وي، دا تواصل یو پرمختګ دی، دا د نیټ اساني او د ټلیفون اساني یو پرمختګ دی. خو د بلې لارې څخه قدرمنو ځوانانو د دغه اجتماعي شبکاتو، د دغه انټرنیټو، د دغه ټلیفون د دې مفاسد او مشکلات بې انتها ډېر دي. تاسې قدرمنو وګورئ، دا فکري یرغل روان دی. زموږ ستاسې عنعنه او کلتور او دین او مذهب، فکر، اخلاق د دې ټولو دپاره خلکو ښار روان کړی دی. نو زما خواهش دا دی چې تاسې قدرمن ځوانان د دغه غټ ټلیفون د استعمال سره ډېر کوشش وکړئ چې ځانونه کنټرول کړئ. داسې سمه مختاره کوئ، داسې سمه کوئ قدرمنو ځوانانو چې هغه مو اخلاق در خرابوي، هغه مو عقیده در خرابوي، هغه مو اعمال در خرابوي. ډېر یو غټ نقصان نن مسلمانې جامعې ته متوجه دی، او دا یرغل د دې کفرو او ظلمو د خوا څخه روان دی. زما خواهش دا دی چې زموږ ځوان کوشش وکړي، داسې کوشش وکړي چې خپل د دې مسلک سره سره پر خپل دیندارۍ او پر خپل امانتدارۍ او پر خپل صداقت باندې پاتې. دا مسلمانو ټولنه د قدرمن ځوانه، ته چې په دې ټولنه کې مقبولیت پیدا کوې، په دې ټولنه کې خادم جوړېدای شي، شرط به دا وي چې یو خو به د علم واقعي علم کړی، دویم شرط دا دی چې ته به دیانت لرې، دریم شرط دا دی چې امانتداري به لرې، اخلاص به لرې. بیا دا مسلمانه ټولنه تا په غېږ کې نیسي، تا ته ځای درکوي، تا ته خدمت درکوي، پر تا باور کوي. او خدای مو کړه که ستا اخلاق تبایي، ستا عمل تبایي، ستا امانتداري تبایي، ته د رشوت شوق ولرې، ته د فساد شوق ولرې، بیا دا مسلمانه ټولنه بیا داسې خلک په کار نه لري. نو قدرمن محصله یو خواهش مې دا دی، الحمدلله اوس خو د اسلامي امارت دا فضا داسې جوړه ده چې زموږ پوهنتونونه یوازې او یوازې داسې نه دي چې د عصري علومو مراکز دي. د عصري علومو تر څنګ الحمدلله هغه ضروري مسایل د دین هر محصل ځوان ته رسیږي، او دین زموږ ستاسې هغه ضرورت دی چې ما او تا مسلمانان یو، تر مرګه د دې څه نه خلاصېږو چې خپل عمل باندې پوهي، په خپل عقیده باندې پوهي، په اسلامي اخلاقو باندې پوهي.